د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکه مکرمه ته ورسېد، ټول نه مخکې د حجر اسود راغی او د هغې استلام یې وکړو او بیا یې چپ طرف باندې طواف شروع کړو او تاویدو چې په اولنۍ 3 چکرو کې نبي علیه السلام رمل وکړو او د هغې نه بعد یې 4 چکرو کې په خپل عادي رفتار باندې ګرځېدو. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، چې کله تاسو حج ته ځئ نو اول عمره کوئ، نو چې عمره کوئ نو هغه کې طواف دی. طواف په طریقه هم دغه ده چې تاسو کله مطاف ته کوشئ، بیت الله ته ورسېږئ نو د حجر اسود نه طواف شروع کیږي. نو کال ته ورسېدلي نو حجر اسود ښکل کا، چپې کا، او که نه وي نو بیا لاس پکې د هغه چپ او که نه ونډرې نو د اشاره وکړه هغه چپ کا او طواف شروع کا. طواف په 3 چکرو کې به رمل کې، رمل د پهلوانۍ اظهار کول، لکه تیز تله د اوږه خوځول، دا رمل دی. او بیا 4 نورو کې به بیا په خپله اندازه باندې ځي. نو دا مسله زده کړئ چې دا حجر اسود ښکلول چپول دا مستحب عمل دی. ډېر حاجیان داسې وي چې د زورونه وهي، خلکو له تکلیف رسوي، مستحب دپاره حرام کار کوي، خلکو ته تکلیف رسول، خلکو باندې زور راوستل دا جایز نه دي. د دې وجې نه د مستحب دپاره ناروا کار ونه کړي، خلکو له تکلیف ونه رسوي. نو خو بهرحال دا دغه طواف طریقه په دې حدیث کې بیان شوه چې طواف شروع کېږي د حجر اسود نه. حجر اسود نه چې شروع کړو تاو شي، بیا حجر اسود ته راغلي، بیا به استلام وکړي، لاسونه به پورته کړي، حجر اسود طرف ته به چپ کې، بیا به روان شي. نو 2 ګشتونه چې وکړو دا یو طواف شو. هغې نه بعد بیا راځي ته 2 رکعته لمونځ به کوي او واجب وي، او د هغې نه بعد به زمزم یا به اوس کړي، او هغې نه بعد بیا صفا مروه کې سعی کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.